لومړی به تاسو دلته راشئ خپل اپ سټور ته. نو که چېرې تاسو انډراید یا آیفون وي توپیر نه کوي، تاسو به وینټیډ ولیکئ. کله چې وینټیډ ولیکلو دغه اپلیکیشن چې تاسو دلته ګورئ د وینټیډ په نامه دغه اپلیکیشن په خپل ټلیفون کې ډاونلوډ کړئ. دا چې ما مخکې ډاونلوډ کړی دی نو زه ډایرکټ ننوځم، خلاصوم د اپلیکیشن تر څو نوره لارې تاسو ته وښیم. دلته تاسو دوه اپشنونه درکوي، یو چې دی سانسکریت سو وینټیډ دی او بل چې دی د ژان کونت. تاسو به لومړی انتخاب کړئ. تاسو اکاونټ نه لرئ، تاسو اکاونټ جوړوئ. دا لومړی چې تاسو انتخاب کړلو نو دلته به تاسو پاس کسار کې کولای شئ ژبې بدلې کړئ که چېرې تاسو انګلیسي باندې بلدتیا لرئ یا بله ژبه باندې، خو زه فرانسوي ښه دی ما لپاره. دلته به تاسې منځنی انتخاب کوئ، یعنې په ګوګل باندې تاسو خلاصوئ، یو ایمیل به ورکوئ. البته دلته به زما ایمیلونه تاسو ته نه ښکاري، خو دلته به تاسو خپل د ایمیلونو لیست راشي کوم ایمیلونه چې لرئ. نو دلته به تاسو ایمیل انتخاب کړئ، کنټینیو به وایي چې زه غواړم دوام ورکړم مثلا دغه ایمیل باندې. بیا چې کله تاسو دلته ایمیل ورکړو تاسو به یوه شېبه صبر وکړئ تر څو وینټیډ اپلیکیشن ستاسو ایمیل ځان سره واخلي. دلته به ویریفیکیشن وشي، هغه نه بعد تاسو دلته راځئ یو نوم انتخابوئ ورته. که چېرې دلته تاسو یو خاص نوم لرئ د شرکت لپاره یو نوم جوړ کړی اوسیږي او هغه نوم مخکې نه وي کارېدلی، همغه نوم ولیکئ دلته په انګلیسي ژبه یا فرانسوي ژبه باندې، خو تاسو ورکې فاصله مو ورکوئ، اسپاس مو ورکوئ. د اسپاس په ځای باندې تاسو یو ټکی کارولی شئ یا کولی شئ تاسو ته یو تیغه خط ولیکئ. زه دلته راځم ګوره لیکم افغان، خو افغان نوم مخکې نه مخکې کارول شوی دی. همدې لپاره زه باید یو بل کار ورسره وکړم. دلته ګوره یو ټکی ورته انتخابوم تر څو بیا هم دا وایي چې نه دی، زه ورته اف اغ ورسره لیکم چې مثلا دا یو لکه په فرانسه کې داسې یو معنا ورکوي. نو دا نوم چې نه د انتخاب شوی دا به تاسو لاندې دغه دوه ټیک مارونه مو سره وکړئ. هغه نه بعد به تاسو سانسکریت ووایئ، نوم لیکنه کول. کله چې تاسو دلته سانسکریت ووایئ نو تاسو به شیبه صبر کوئ او دا یو ټیسټ نه اخلي، تاسو براباد نه دا بس مخکې کاش کوئ اندومره دا به نور خپله وریفای شي. نو له هغې نه وروسته به تاسو دلته خپله د ټلیفون شمېره اډ کړئ چې اړینه ده. تاسې چار هېواد کې اوسېږي خپله د ټلیفون شمېره م اډ کوئ، هغه نه مخکې نوره کنټینیو وایئ. نو دا چې ما مخکې نه دا اکاونټ جوړ کړی زه ټلیفون شمېره ما پکې مخکې نه اډ کړې دی، نو زه اړتیا نه لرم چې ټلیفون شمېره پکې اډ کړم، ځکه چې دوباره ما ټلیفون شمېره نه مني. نو زه به ډایرکټ څه وکړم لاړ به شم خپل اکاونټ به تاسو ته خلاص کړم. لکه دې نه بعد تاسو ډایرکټ خپل اکاونټ خلاصېږي. لکه زه وایم چې د ژان کونت ما خپله مخکې اکاونټ جوړ کړی دی، دلته به زه خپل هغه ایمیل انتخابوم چې کوم ایمیل باندې ما اکاونټ جوړ کړی دی، هماغه ایمیل به زه انتخاب کړم. تاسو د ما ایمیل نه ښکاري، البته دا ځای بلر دی. نو همدې لپاره نو زه ورته وایم چې مخکې لاړ شو کنټینیو مې والو. نو دلته به زما اوس اکاونټ راته خلاص کړي. تاسو به دا ځای کې ټوت اکسپټ وایئ، یعنې اکسپټ ټوت، یعنې تاسو ټول هر څه منئ، شرایط ورسره منئ، ځکه غفلزي کوئ ما یعنې ردوئ ما تر څو هغې تاسو نوټیفیکیشنونه راځي تاسو ته ورسېږي. ګورئ دلته دې اکاونټ کې چې کله تاسو ننوتئ خپل اکاونټ ته دا د وینټیډ مکمله پاڼه خلاصه شوه. البته دلته زما نیټ لږ ضعیف دی، همدې لپاره د اندرونه نه خلاصوي، خو خیر هغه اړینه نه دی. زه ډایرکټ ځم خپل پروفایل ته. کله تاسو خپل پروفایل ته راشئ نو دلته به تاسو لاندې بیخ ته راشئ اخري سر ته سیټینګ ته کوم ځای کې چې تنظیمات دي ګالري غونډه چې دی لاندې، نو دلته به تاسو ننوځئ. دلته کې تاسو ځینې سیټینګونه دي باید ترسره کړئ. لومړي سر کې تاسو نوم د پروفایل دی، دلته تاسو کولی شئ خپل انځور اډ کړئ ورته او یوه لیکنه ورته وکړئ چې دا مثلا څه دي، څه په اړه تاسو ایپلور کوئ. او بل چې دلته تاسو ایمیل ښکاري، دلته ټلیفون شمېره هم دی چې کولی شئ بدلولی شئ، کولی شئ چې پاکه یې کړئ. نو لاندې بیا نوم ورته ولیکئ، کولی شئ چې جنسیت مو انتخاب کړئ، کولی شئ زیږېدنې نیټه مو ورکړئ. که مو ورکړه که نه اړینه نه دی، لاندې کولی شئ فیسبوک سره یې اډ کړئ، لاندې ځای کې کولی شئ موډ پاز ورته بدل کړئ چې که چېرې یاد ورته اوسي که نه. نو ډېر اړین هم نه دي، د یو اضافه شیان چې کوم ورسره دي، خو خیر له هغې نه وروسته به تاسو دلته راشئ کولی شئ خپل کارډ د بانک کارډ م اډ کړئ. نو دا مو اوس اړین نه دی تاسو ضرور دا اډ کړئ، خو زه یوازې تاسو ته ښیم. دلته کولی شئ خپل بانک کارډ اډ کړئ. دلته کولی شئ چې لکه نوم دی لاندې هر څه دي لیکلي دي، خو ما تاسو بانک کارډ کې چې هر څه هغه رقم ته به دلته اډ کوئ ورسره. او هغه نه بعد چې تاسو کولی شئ یو غیب مو ورسره اډ کړئ چې غیب ته هم پیسې راشي، خو خیر دومره اړین نه دي ده. هغه نه بعد تاسو کولی شئ چې دلته خپل یو ادرس اډ کړئ ورته، خو د ادرس سره څنګه تاسو لاندې د اخري باندې کلیک کړئ. دغه شرکتونه چې تاسو د توکي مالونه به وړي راوړي، مختلف شرکتونه دلته چې تاسو سره به کار کوي، دا تاسو ټول آن ساتئ. نو دلته پاس سر کې تاسو ادرس اډ کوئ، هغه ادرس چې په هغه نوم باندې تاسو ادرس جوړ کړی دی هماغه نوم ورکوئ. لاندې هېواد انتخابوئ، لاندې چې بیا د کور شمېره او د سړک نوم ورکوئ، لاندې چې د اپارتمان ورکوئ څوم طبق کې یاستئ تقریبا هر شي دقیق کوډ پوسټال دی، لاندې چې د ویل دی یعنې د ښار دی. نو هغې نه وروسته به تاسې راځئ دلته یو څه چې اډ کوئ دغه پلس باندې کلیک کوئ. لاندې د ځای کې تاسو یو انځورونه اډ کولی شئ، دلته بیا تاسو جنسیت انتخابولی شئ چې د چا لپاره دی، چې توکي دي. نو دا به انشاءالله په بله ویډیو کې پوره تفصیل سره هم وایم درته، خو یوازې دا ځل تاسو سره د ټیسټ لپاره دغه شریکوم چې اکاونټ جوړول نه وروسته تاسو کوم کارونه ترسره کولی شئ. البته په ټایټل کې چې تاسو د تیتر چې ورته وایي دا ځای کې تاسو یوازې انګلیسي یا فرانسوي خط لیکلی شئ، ځکه چې پښتو نه مني. ما هڅه کړې دی څو ځلې. که چې تاسو داسې توکي پلورئ چې هغه افغانانو پورې اړه ولري، تاسو کولی شئ دلته ورته اډ کړئ چې
پښتو کې ورته ولیکي دا چې د چې نه دی چې پوره اړه لري. نو د یو جنس اټکول چې د غلګ نور سیټینګ هم لري چې مثلا وسره اډ کې به رنگونه دی او چې د مارک د فلانه بستان دی هغه به ان شاء الله په بل ویډیو کې کوو. نو ځکه دا ویډیو ډیره اوږده شوله چې زه هڅه کوم ویډیو لاندې وسیږي ترڅو معلومات سم سي واضح تاسو ته ورسیږي زر ستړي نشئ. نو حتما د کومنټ په برخه کې راته ولیکئ چې راستون لري مشکل لري او نظر لري خپل نظر سره شریک کړئ. ان شاء الله زه به کومنټونه لولم ټول ته جواب ورکوم په وخت سره. نو په بل ویډیو کې به زه کوشش کوم چې څنګه موږ کولای شو یو ATM اډ کو یعنی یو توکه په اپلیکیشن کې ثبت کو ترڅو ښه کوالټي باندې موسیقي خانزورونه هم صحیح وسیږي یا صحیح وسیږي ستونزه ډیره ونه لري. نو ترڅو خلک وکولای شي تاسو محصولات په ښه شکل باندې ترلاسه کړي یعنی کوالټي هر چې ښه لیکنې ښه نو یو څوک ورته زړه ښه کړي.